ته ډېر استراتیژي لري خو بیا هم تاوان کوي. ولې؟ ستونزه په مارکیټ کې ده که استراتیژي کې؟ ولې 90% ټریډران تاوان کوي؟ آیا دوی کمه پوهه لري یا ستونزه د دوی په کنټرول کې ده؟ مارکیټ ستا پوهې ته اهمیت نه ورکوي. مارکیټ یوازې دا ګوري چې ته خپل احساسات څنګه کنټرولوي. خو دلته یو خطرناک راز شته، هغه شی چې که ته یو نه پېژنې، که هر څومره استراتیژي هم زده کړې، بیا هم ته به په تاوان کې. او دا هغه څه دي چې اکثره ټریډران یې هېڅکله نه درک کوي. زه به په دې پاډکاسټ کې درته وښایم چې اصلي ستونزه چیرته ده او ولې ډېری ټریډران کلونه تاوان کوي، سره له دې چې پوهه لري، استراتیژي زده کړې وي، زده کړه یې کړې وي، خاصه ځانګړې استراتیژي لري، په داسې حال کې چې نور ورڅخه ګټه اخلي او دا پکې تاوان کې وي. نو پاتې شه چې په اصلي راز پوه شي. هغه په ځوانۍ کې میلیونر شو، 3 ځله ورشکست شو، بالاخره پوه شو چې اصلي جګړه له مارکیټ سره نه بلکې له خپل ځان سره ده. دا ټوله کیسه د یو تاریخي ټریډر پر محور ولاړه ده. جویس لیورمور. سلامونه، د آی سی ټي ټریډر سیف 3 ټولنې ته ښه راغلاست. زه عنایت الله قاسم یم، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. راځئ چې پیل کړو. نوي ټریډران احساس کوي چې دوی لا یوه اندازه پوهه نه لري او یوه طریقه یې هم نه ده زده کړې. دوی په لټون کې دي که هغه طریقه پیدا کړي هر مشکل به خپل ځای ته راشي او حل به شي. نو هغه بیا زده کړه پیلوي، نوې استراتیژي، نوي انډیکټورونه او د بازار د لوستلو نوې لارې لټوي. نو دلته د دې جال ظالمانه ځانګړتیا دا ده چې زده کړه ګټوره ښکاري، د پرمختګ په څېر احساس ورکوي او عاطفي راحت یې سمدستي په وجود کې پیدا کیږي. هغه درد او ناراحتي چې د تاوانونو له امله پیدا شوې وه ورو ورو کمیږي او د یو نوي څه موندلو خوشحالي ځای نیسي. هیله یې بیرته راګرځي. ټریډر احساس کوي چې هغه د یوې سترې لاسته راوړنې په درشل کې دی. داسې ښکاري چې دا نوې طریقه به هغه وي چې په مارکیټ کې کار کوي یا کار وکړي. هغه بیا د نوي باور سره مارکیټ ته راستنیږي او د یو وخت لپاره ممکن بریالی شي. نوې طریقه د مناسبو حرکتونو سره سمون خوري یا د هغه زیاته پوهه د بېځایه سوداګرۍ مخه نیسي او هغه ګټې پیلوي، ګټه کوي. دغه کړنلاره دا باور لا ټینګوي چې زده کړه د بریالیتوب حل وو. هغه ځان د خپلې حوصلې او د بدلون منلو وړتیا لپاره ستایي، خو هغه نه ویني چې اصلي وضعیت هیڅ بدل شوی نه دی. هغه لا هم د احساساتو پر بنسټ سوداګري کوي، لا هم د ویرې او حرص لخوا د هغه ټریډ پر مخ وړل کیږي او لا هم نشي کولی چپ پاتې شي کله چې مارکیټ هیڅ فرصت نه ورکوي. بیا تاوانونه راځي. دغه تاوانونه هر وخت تکراري راځي ځکه ستونزه هیڅکله د معلوماتو کمښت نه و چې دا لاړو نوي څه یې زده کړل. ستونزه دا نه وه چې استراتیژي غلطه وه یا انډیکټورونه ناکافي دي. ستونزه په هغه کې وه، د هغه په وجود کې د صبر نشتوالی، د انتظار توان نه لرل، د سموالي اړتیا، یعنی هغه احساس کوي چې زه یا تصمیم مې ناسم دی، د فرصت له لاسه ورکولو ویره، د توان ژر نه پرې کولو انکار. موږ په بازار کې څنګه ژوندي پاتې شو؟ عنوان لاندې مو په دې بحث کړی و چې ولې موږ ګټه ژر بندوو او تاوان زیات ساتو. که مو هغه پاډکاسټ هم نه وي لیدلی نو باید تاسو لومړی هغه وګورئ. که په یوټیوب کې یاست نو د ویډیو په سر کې تاسو ته لینک ښکاري، په هغه باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ به هغه ته لاړ شئ. هغه غواړي هر څه لاسته راوړي، حتی که د پاتې ګټې ساتل خطرناک وي. دا داسې ستونزه نه ده چې د بل کتاب په لوستلو یا د بل پیټرن په زده کولو حل شي. دا د انسان د خپل ځان ستونزې دي، خو ټریډر دا نه ویني او که یې ویني هم نه یې مني، ځکه چې منل یې د زده کړې نه ډېر سخت کار غواړي. دا بدلون غواړي. دا له هغه غواړي چې ناراحتي وزغمي. بریالی ټریډر باید زغم، صبر ولري. بازار په هغه لوري حرکت نه کوي چې هغه یې تمه لري. طبیعي ده چې ویره او اضطراب به پیدا شي. هغه باید د دې احساساتو سره مقابله وکړي، نه دا چې په بیړه یا د احساساتو په اثر عمل وکړي. همدارنګه انتظار کول کله کله خسته کوونکي وي، ځکه فرصتونه هر وخت نه راځي او د دې انتظار تحمل اړین دی. ته باید خپل سیټ اپ ته انتظار وکړې. ټریډر باید له دې احساس څخه ځان خلاص کړي چې هر وخت باید عمل وکړي. نه، عمل باید په هغه وخت کې وکړي کله چې د سیټ اپ جوړ شي. که سیټ اپ نه وي نو یوازې انتظار.
که تر دې ځایه پورې له ما سره یې نو ډېره ښه ده. اوس نو راته یوه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو هم داسې کله شوي دي چې د نوې ستراتیژي شروع کړې وي او نیمه لار کې دې پرېښې وي. ټریډینګ داسې نه دی چې یوازې د پوهې یا فورمولونو له لارې زده شي. بریالیتوب په دې کې دی چې هره ورځ ځان تمرین کړئ، خپل احساسات او غریزې کنټرول کړئ او په نظم او انضباط عمل وکړئ. انساني غریزې لکه ویره، حرص او بې صبرۍ هڅه کوي چې غلط عمل وکړي او ټریډر باید د دې په وړاندې مقاومت وکړي. لیورمور چې مشهور ټریډر دی دا حقیقت یې د خپلو تجربو له لارې زده کړ. هغه لومړی په تاوانونو کې ولوید او په عملي ژوند کې د صبر او ځان کنټرول ارزښت درک کړ. هغه یو ځل نه، دوه ځله نه، بلکې 3 ځله ورشکست شو. هر ځل یې بیا ځان جوړ کړل، هر ځل یې فکر کاوه چې هغه څه یې زده کړي چې اړتیا یې وه، او هر ځل مارکیټ هغه ته درس ورکړ. یوازې د دې سختې زده کړې څو لسیزو وروسته هغه د دې لوبې په حقیقي طبیعت وپوهېد. هغه وویل لویې ګټې مې هېڅکله د خپل فکر له لارې نه وې ترلاسه کړې. هغه وویل چې تل بریالیتوب راز زما په انتظار کولو کې و. مهمه خبره یې څه وکړه؟ یوازې انتظار. زما په ځای پاتې کېدل په مارکیټ کې سم عمل کول هیڅ ځانګړی اچل نه غواړي. تل به ډېر کسان وي چې په پیل کې به پورته مارکیټونو کې اخیستونکي وي او په پیل کې به یا هم په ښکته مارکیټونو کې پلورونکي. ما ډېر داسې کسان پېژندلي چې په دقیق وخت سم عمل وکړي او د سټاکونو اخیستلو یا پلورلو لپاره یې غوره نرخونه غوره کړي وي. هغه نرخونه چې باید تر ټولو زیاته ګټه ورکړې وای. تجربه به یې تل زما سره ورته وه. هغوی له دې څخه رښتینې پیسې نه ګټلې. هغه کسان چې سمې پرېکړې وکړي او هم صبر وکړي ډېر کم دي. دا د ټریډینګ اصلي خبره ده. ډېری خلک فکر کوي چې بس ډېره زده کړه وکړي بریالي به شي. دا غلط باور دی، خو پوهه لازمه ده. داسې نه چې ته هېڅ هم نه زده کوې. بس زما خبره دې واورېدله چې پوهه نه ده لازمه. پوهه لازمه ده، خو یوه ستراتیژي کامله باید زده کړې. نه دا چې ته بار بار ستراتیژیانې بدل کړې، نورو ستراتیژیانو ته واوړې. ته باید د ټریډینګ بنسټونه زده کړې، اصول باید او لارې چارې زده کړې او ورباندې پوه شي. خو د یوې اندازې وروسته اضافي پوهه د ټریډ کارکردګي نه ښه کوي. دا یوازې د دې لپاره لار برابروي چې خپل عمل توجیه کړي یا داسې وجوهات پیدا کړي چې په هغه وخت کې سوداګري وکړي چې باید انتظار وباسي یا هغه ساده کارونه پیچلي کړي چې تا زده کړي وي. لیورمور ډېر داسې ټریډران لیدلي چې خپل ځان یې په همدې ډول خراب کړی. هغه کسان یې لیدلي چې د مارکیټ ټول معلومات یې درلودل، چا چې د بیلانس شیټ یا ژور لوستلو کې عالي مهارت درلود، خو بیا هم کال په کال یې تاوان کړی دی. پیسې یې له لاسه ورکړي دي. تاسو سره پوښتنه نه پیدا کېږي چې ولې د دوی پیسې کمېدل؟ ځکه چې هغوی خپل ځان نشو کنټرولولی، یعنی هغوی صبر او انتظار نشو کولی او هر وخت عمل غواړي. هغه خلکو نشو منلی چې غلط شوي دي. هغوی نشو کولی د تاوانونو په وخت کې صبر وکړي او خپل ټولو طریقه په شک کې واچوي. د لیورمور په وینا دا ډول خلک داسې دي لکه چې له پیدایښت څخه قماربازان وي، یعنی نشي کولی چپ پاتې شي او ګټې پر مخ پرېږدي. یعنی هغه وخت دا نشي کولی چې ګټې ته انتظار وکړي، خو د صبر نشتوالي له امله مخکې له وخته ګټه اخلي یا معامله بندوي. هغه ټریډر چې د نه ختمېدونکې زده کړې حلقه کې ښکیل دی دا نه ویني. هغه خپل تاوان د دې دلیل ګڼي چې باید لا ډېره زده کړه وکړي، نه دا چې خپل انضباط قوي کړي. هغه د خپلو اصولو د نه پیروي ستونزه د عمل اجرا ستونزه ګڼي، نه د رواني حالات ستونزه. نو هغه زده کړي اصلاح کول او غوره کولو ته دوام ورکوي. تل په دې باور وي چې راتلونکی بریالیتوب نږدې دی. هغه د تل لپاره زده کوونکی کیږي. هغه بې ځایه امید پیدا کوي چې یوه ستراتیژي په هر څه حل کړي. خو حقیقت دا نه دی. حقیقت دا ده چې حل په ستراتیژیو کې نه دی، حل په هنداره کې دی. لیورمور پوه شو چې سوداګري یوه هنداره ده چې هر ضعف، هر نیمګړتیا او هره نه ارزول شوې ویره او هیله درته ښکاره کوي. مارکیټ ستا د پوهې یا هوښیارتیا پروا نه کوي. مارکیټ یوازې دا ګوري چې آیا ته کولی شې خپل ځان د نامعلومو حالاتو په وړاندې کنټرول کړې؟ آیا ته کولی شې د اصولو مطابق عمل کړې، نه د احساساتو په اثر؟ آیا ته کولی شې د تاوانونو رواني درد زغم ولرې پرته له دې چې خپل انضباط د لاسه ورکړې او د ګټې خوشحالي زغملو پرته له دې چې خپل احتیاط یا قوانین لاسه ورکړې؟ یعنې ګټه یې خوشحاله کوي، خو ټریډر باید لا هم محتاط پاتې شي، نه د ګټې په احساساتو کې ښکیل شي. دا همغه دلیل دی چې زده کړې حلقه هیڅکله نه ختمیږي. ځکه ټریډر اصلي کار نه کوي. اصلي کار دا نه دی چې نورې زده کړې وکړي.
اصلي کار دا دی چې صبر زده کړئ، حتی کله چې ټول وجود دې غواړي عمل وکړي. اصلي کار دا دی چې تاوان پرې کړي، حتی که غرور دې وایي چې ته غلط نه یې. اصلي کار دا دی چې ګټه پر مخ پرېږدي، حتی که ویره دې وایي چې اوس یې واخله مخکې له دې چې له لاسه یې ورکړې. اصلي کار دا دی چې ګټه پر مخ پرېږدي، حتی که ویره دې وایي چې اوس یې واخله مخکې له دې چې له لاسه یې ورکړې. اصلي کار دا دی چې هیڅ ونه کړي کله چې مارکیټ هیڅ فرصت نه درکوي. ته باید د ښکاري په څېر صبرناک او انتظار کوونکی اوسې تر څو هغه شیبه راشي چې شرایط په رښتیا ستا په ګټه وي. لیورمور دې ته لوی حرکت یا بیگ سوینګ ویل. هغه پوهېده چې شتمني د هر وخت فعالیت په کولو سره نه جوړیږي، بلکې د هغه نادرو شیبو په پیژندلو سره رامنځته کیږي چې مارکیټ رښتینی فرصت وړاندې کوي. بیا باید ټریډر په بشپړ ډول ځان وقف کړي، د ناڅاپي بدلونونو سره صبر وکړي او تر هغې انتظار وباسي چې حرکت پای ته ورسیږي. خو دا د رواني قوې قویوالې غوښتنه کوي چې ډېری ټریډران یې نه پیدا کوي، ځکه چې دوی د نوو طریقو زده کړې کې دومره بوخت وي چې پخواني طریقې باندې دومره زیات تمرین نشي کولی تر څو په بشپړ ډول یې عملي کړي. یوه ستراتیژي زده کړه، باید هغه عملي کړي. کلونه باید په هغه کې کار وکړي تر څو تمرین یې کړي، نه دا چې بار میاشت په میاشت د ستراتیژي بدله کړه. ستونزه او بدبختي دا ده چې ټریډر په دې حلقه کې بند دی. ډېری وخت هر څه لري چې بریالی شي. هغه کافي زده کړه کړې وي، په اصولو پوهېدلی وي او لیدلی دي چې په مارکیټ کې څه کار کوي څه کار نه کوي. هغه نشي کولی ځان دا باور ته ورسوي، ځان وقف کړي او د ستونزمنو شیبو په وخت کې صبر وکړي چې داسې ښکاري هر څه کار نه کوي. نو هغه دا پرېږدي او د بل څه په لټه کې کیږي، د دې په لټه کې چې یو څه هغه ته د انضباط ناراحتي څخه راحت ورکړي. محترمو ټریډرانو اوس راته وایئ چې آیا تاسو ګټوره معامله ژر تړئ مخکې له دې چې ستاسو ټارګېټ ووهي؟ یعنې کله چې تاسو پوزیشن ونیسئ مخکې له دې چې ستاسو ټارګېټ ووهي، مارکیټ مو په نیمه ګټه کې بند کړئ. داسې کله شوي دي په دې دلیل چې ویره ستا په وجود کې موجوده ده چې ګټه به له لاسه ورکړئ. یعنې ویره به هلته موجوده اوسېږي چې تر څو ستا ټیپي وهي، ستا ټارګېټ وهي، په ګټه په نیمۍ کې بند دی، پوزیشن په نیمۍ کې بندوي. آیا داسې کله شوي دي؟ ځواب دې څه دی؟ ووایه. ټریډر فکر کوي چې هغه غواړي هر څه په یقین سره وکړي یا هر شکایت له منځه یوسي، خو حقیقت دا دی چې هغه یوازې د آرامتیا یا راحتۍ په لټه کې دی. هغه داسې یوه طریقه غواړي چې ځان باوري احساس کړي، شک له منځه یوسي او پرته له ویرې سوداګري وکړي. خو داسې طریقه نشته چې مارکیټ تل ناڅرګند دی، خطر لري او تل امکان شته چې غلط شي. یوازینۍ لار چې په بریالیتوب سره معامله وکړي دا نه ده چې دغه احساسات له منځه یوسي، بلکې دا ده چې زده کړي چې له دې احساساتو سره عمل وکړي، مقابله وکړي. لیورمور په بشپړ ډول په ژوره توګه د خپلو تجربو په اساس په دې حقیقت په هره برخه کې رښتینی پوهېدلی و. کله چې هغه په خپل وروستي او تر ټولو زیانمنونکي ورشکستۍ کې خپل ټول څه له لاسه ورکړي، هغه کولی شوی مارکیټ، بدبختي یا د نورو خلکو تاثیرات ملامت کړي، خو هغه داسې ونه کړل. په ځای د دې چې مارکیټ یا بخت ملامت کړي یا ستراتیژي یا بل څه ملامت کړي، هغه خپل ځان ته وکتل. پوه شو چې هر تاوان، هر شاتګ، هر ناورین د خپلو کړنو پایله وه. هغه اجازه ورکړې وه چې احساسات یې د عقل پر ځای واکمن شي. هغه معامله وکړه په داسې وخت کې چې باید صبر یې کړی وای. یعنې سیټاپ یې نه و جوړ شوی، باید سیټاپ ته هغه انتظار کړی وی، خو هغه باندې احساسات غلبه وکړله. هغه تاواني موقعیتونه د ټینګښت له امله وساتل، ځکه چې موږ مخکې په تېره یوه ویډیو کې هم دغه خبرې کړې وې چې باید هغه سټاپ لاسونه چې مخکې له دې چې تاوان ومنو په ځان باندې، هغه تاوان موږ ته لوی کېږي. کوچنی تاوان په لوی تاوان موږ باندې بدلیږي. تاوان ساتو، سټاپ لاس ته تغییر ورکوو، سټاپ لاس شاته ورو، ځکه چې دا هیله، دا احساس موږ سره پیدا کېږي چې شاید له دې ځای څخه واوړي. بالاخره داسې پایلې ته رسېږي چې کوچنی تاوان مو په یو لوی تاوان باندې بدلیږي. موږ هلته احساساتو ته وخت ورکوو، نه عمل ته، نه خپله ستراتیژي باندې باور ته، او ګټور موقعیتونه یې د ویرې له امله ختم کړل. هغه پوهه درلوده خو خپل احساسات او عمل یې نشو اداره کولی. همدا د ځان کنټرول هغه څه دی چې د ختمېدونکي زده کړې حلقه ماتوي. نه نور استراتیژۍ، نه نور شاخصونه یا انډیکټورونه، نه نور کتابونه، نه نور کورسونه یا سیستمونه. هیڅ شي ته اړتیا نشته. اصلي کار د ځان کنټرول دی. ستراتیژي به زده شي په 3-4 میاشتو کې، خو ځان په 3-4 میاشتو کې ته نشي کنټرولولی.
د خپلو قوانینو پیروي کول، حتی کله چې ټول وجود دې غواړي چې هغوی مات کړي ستا په مقابل کې چې څوک دي. چپ پاتې کېدل، حتی کله چې لاسونه د سوداګرۍ کولو لپاره وځي. تاوان ژر پرې کول مخکې له دې چې په لوی تاوان بدل شي، حتی که داسې ښکاري چې تسلیمېدل دي. ګټوره معامله ساتل، د بازار کوچنیو بدلونونو، ویرې او شکونو سره مقابله کول. بازار باندې باور لرل چې همغسې به حرکت وکړي لکه څنګه چې تا یې اټکل کوي. دا کار نه ښایسته دی، نه هیجاني دی او نه هم هغه کیسه ده چې ټریډران یې اورېدل غواړي. هغوی غواړي د کوم پټ راز، پټ انډیکیټور یا داسې نوې طریقې په اړه واوري چې هر څه بدل کړي. خو په اصل کې داسې څه نشته بغیر له یو په آرام، سخت او په دوامدار ډول دا زده کول چې څنګه خپل ځان کنټرول کړئ په داسې چاپیریال کې چې ستا هره کمزوري راپاروي او ترې ګټه اخلي. د لیورمور ژوند همدا حقیقت ثابتوي. هغه شتمنۍ وګټلې او بیا یې له لاسه ورکړې ځکه چې هغه مارکیټ پیژانده. خو تر دې مهمه یې دا وه چې هغه خپل ځان وپیژانده. هغه پوه شو چې د هغه تر ټولو لوی دښمن نور ټریډران نه وو، نه مارکیټ جوړونکي، نه اقتصادي حالات. د هغه تر ټولو لوی دښمن همغه سړی و چې په هنداره کې ورته کتل. او د دې دښمن ماتولو یوازینۍ لار دا نه وه چې نوره پوهه ترلاسه کړي، بلکې دا وه چې نظم ولري، نه په ځیرکتیا بلکې په صبر، نه په ډېر عمل بلکې په ځان مهارولو. خپل دښمن یې ماتولی شو. هغه ټریډر چې په نه ختمېدونکې زده کړې کړۍ کې یا دایره کې تاویږي، بالاخره باید د دې حقیقت سره مخ شي. هغه کولی شي همداسې دوام ورکړي، زده کړه وکړي، اصلاحات وکړي، نوې طریقې وازموي او همداسې تاوان ته ادامه ورکړي. یا هم کولی شي ودرېږي. هغه کولی شي هغه څه چې له د مخه یې زده کړي همغه ومني، قبول یې کړي، پرې باور وکړي او په صبر او نظم سره یې عملي کړي تر څو پایله ورکړي. هغه باید ومني چې تاوانونه به وي، د سرمایه کمېدنې وختونه یا ډراډاون به وي، ستړیا او شک به وي، اوږده موده به وي. هغه باید ومني چې ټریډینګ د ذهانت لوبه نه ده بلکې د ځان کنټرول لوبه ده. او یا ټریډر کولی شي هره ورځ دا انتخاب وکړي چې د همدې پوهې مطابق عمل وکړي پرته له دې چې احساسات یې څه وایي. همدا یوازینۍ د خلاصون لاره ده، نه په ډیره پوهه بلکې په کمه او دقیقه پوهه، نه په پیچلتیا بلکې په سادګي، نه په دوامدار عمل بلکې په صبر او انتظار. لیورمور دا خبره په ساده ډول کړې وه. کله د اخیستلو وخت وي نو باید ته یې واخلې، کله چې د خرڅولو وخت وي نو باید خرڅ یې کړې، او کله چې یوازې د کپ نیولو وخت وي یعنې موقع نه وي نو هیڅ کار مه کوه، یوازې انتظار وباسه. هغه ټریډر چې د نه ختمېدونکې زده کړې په کړۍ کې بند پاتې دی، دا خبره یې هیره کړې ده. هغه فکر کوي چې باید تل یو څه وکړي، همیشه ځان ښه کړي، ځان ورته نیمګړی ښکاري. دا فکر کوي چې همیشه باید څه نوي زده کړم. خو مارکیټ فعالیت ته انعام نه ورکوي، مارکیټ سموالي ته انعام ورکوي چې د هغه په مسیر سم وسي. سم تصمیم نیول د دې له امله نه راځي چې ته ډېر څه زده کړې، بلکې د دې له امله راځي چې ته خپل ځان دومره ښه وپېژنې چې یوازې هغه وخت عمل وکړې کله چې رښتیا هم چانس ستا په ګټه وي. همدا هغه پوهه ده چې لیورمور څو ځله د خپل شتمنۍ په بیه پرې پوه شو. خو ډېری ټریډران به دا زده نه کړي ځکه هغوی به تل ځواب له خپل ځان نه بهر لټوي. هغوی به ستراتیژۍ کې بدلون لټوي. پوهه به داسې زیاتوي لکه شتمنۍ، خو بیا هم کال په کال تاوان کوي او حیران به وي چې ولې هیڅ کار نه کوي، او ځواب به همغه وي لکه تل چې وو. یعنې ستونزه د دوی په دننه کې ده، د دوی په وجود کې ده، نه په ستراتیژي کې. اوس راته تاسو هم ووایئ چې تاسو څومره ستراتیژیانې بدلې کړي دي او له دې پس له دې وروسته به کوم پلان لرئ. تل کامیابه او ګټونکي اوسئ. تر بل پادکاسټ پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.